د ملت ته انتقال شي. دریم ټکی چې زما له نظره پکې یو څه ستونزه وه، هغه د ښارونو او د کلیو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي پوهې، ټولنیز پرمختګ لوی توپیر و. یعنې زمونږ ښارونه د پاریس و، فرانکفورت او نه پوهېږم برلین و، سوریخ او ویانا سره اوږه وهله، اما کلي م د 14 قرن کې ژوند کوو. دغه تفاوت باعث د دې شوی چې زموږ د ښارونو خلکو زمونږ هغه عنعنوي ژوند ته چې په کلیو کې و، هغه ته یې تفاهم نه درلوده، او زموږ د کلیو خلکو بیا دغه د ښاري خلکو ژوند ته تفاهم نه درلوده، چې دوی ته بیا هغه ټاپې د کفر و د څه شي په یو بل باندې وهل کېدلې، او د دې نه د یو ابزار یا د یو وسیلې په صفت باندې د هېواد د ټوټه کولو دپاره استفاده کېدله، لکه چې موږ یې شاهدان یو او دا شی م ولیدل. بل ټکی زموږ په هېواد کې د پرمختګ دپاره هغه د اقتصادي له لحاظه چې لنډمهالي، متوسط او اوږدمهاله پلانونه دي چې باید طرح شي، چې هغه طبیعي ده چې په افغانستان کې د هېواد په سطحه باندې باید دا رقم پلانونه طرح شي. د اعلیحضرت د وخت نه زه ماشومه وم، زما په یاد نه دي، د داود خان وخت کې هم زه ماشومه وم، اما دا مې اورېدلي وو چې د ده په وخت کې پلانونه طرحه شول، اما دا پلانونه چون هغه ثبات او امنیت چې باید وجود درلودی، او د هغه تقصیر هم د ده خپل ده چې ده په یوه قدرت باندې اتکا وکړله، هغه ثبات د منځه لاړ او دا پلانونه د ده تطبیق نشول. یعنې زمونږ هېواد سره له دې چې اوس په د 21مه پیړۍ ده، خو موږ لا هم د 14مې پیړۍ شرایط لرو، چې موږ اورو چې مثلا په بامیان کې خلک لا هم په سموڅ کې ژوند کوي، یا که کلیو ته ورشو نو ابتدایي ترین شرایط د ژوند دي، چې دا البته زما د نظره زموږ پخواني حاکمان په دو کې تقصیر درلوده، او اوسنی نوی نسل باید له دغو خطاو او اشتباهاتو نه زده کړه وکړي. ماته یوه بله موضوع هم چې دا البته د دې اوس وخت په شرایطو پورې اړه لري ډېره، هغه د دې ته تفاهم وجود نه لري چې دلته یا مخالف او یا موافق وجود لري، چې محترم فقیري صاحب هم ورته اشاره وکړل، اما دا واقعیت باید دواړه خواوې درک کړي چې دلته یو دریم قشر وجود لري چې هغوی د ملي خلک دي، هغوی د ملي احساسات لري، هغوی د دپاره د هېواد ملي ګټې مهمې دي، هغوی د دپاره دا چې قدرت کې څوک دي او حکومت کې څوک دي دا ورته مطرح نه ده، بلکې هغوی ته دا مطرح ده چې هېواد هم څوک د پرمختګ او ښېرازۍ خواته بیایي، څوک زموږ ملي ګټې ساتي، څوک زموږ د هېواد ملي وحدت ساتي، څوک زموږ د هېواد ارضي تمامیت ته احترام لري او د هغه ساتنه کوي. دغه خلک وجود لري، او دې خلکو باندې باید یوه او بله ټاپه ونه وهل شي، بلکې د دوی د نظریاتو ته باید پام وشي، د دوی د نظریاتو نه باید ګټه واخیستل شي، او حتی که اړتیا وي د دوی د انرژي نه، د دوی د پوهې نه، د دوی د مسلک نه باید ګټه واخیستل شي، ځکه دوی د جهت نه لري، د دوی د جهت یوازې او یوازې هېواد، د هېواد ګټې، د هېواد سوکالي او پرمختګ دی. بل ټکی چې باید ترېنه نوی نسل زده کړي، هغه د خلکو په زخمونو باندې مرهم ایښودل دي، چې پخوانیو حاکمانو مخصوصا په دا 20 کاله څه چې په دا 40 کالو کې نه دي شوي، او هغه د جنګي جنایتکارانو محاکمه ده. دلته په دا وروستیو 20 کالو کې په پارلمان کې قانون دوی د تصویب کړ، هغه جنګي جنایتکاران چې البته په پارلمان کې یقینا چې ډېر درانده خلک، ډېر ملي خلک هم وو، اما له دې نه هم انکار نشو کولی چې وطن پلورونکي او جنګي جنایتکاران او کریمینل هم په دې پارلمان کې ناست وو، او دوی د مګر یو قانون تصویب کړ چې ځان یې د هغه جنګي جنایات چې کړي وو د هغو نه یې ځان عفو